نفس التحدي الأول بين باكستان والهند وبنغلاديش. شو جمهور باكستان خلص باكستان. يلا انتهينا. الله يعينه انا كذب. يلا انتهينا. يلا انتهينا. يستاهل والله يستاهل بعد هالتعب. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو دا ویډیو کتله نو د سخته مقابله وه. نو د بوتل دا ډېر سخت کار هم دی. په چې وګورئ دا چې تقریبا 1.5 لیټر سړی نشي نیولی. تقریبا دا غونډ نو دا ډېر سخت کار دی. تقریبا 3 لیټر اوبه ماته ښکارې وي. نو پښتون ماته ښکاري دا کس پاکستانی دا پښتون دا مقابله یې وګټله. په ښه ستړی و خو نو پاته سر له لاس کښته کړی خو به خوب یې پورته کړ. مغه زه دې وکړو خپله پښتون نو ما خپل زه دې وکړو ځکه چې دا بوتل اسکر نه که ته ښکاري ټول عربیان دي تاو شوي. نو صرف عربیان ناست دي خو دا شرط د بیانونه دا وګټله. یو بنګلادیش والا، یو انډیا والا، یو پاکستان والا. نو پاکستان کې په پښتون ماشاءالله پښتانه هر ځای کې داسې کارنامه کوي، هر ځای کې پښتانه مخکې کېږي ځکه چې پښتنو تاسو پته پښتون یو ضد وکړي هغه خامخا سر ته رسوي. نو ډېر ښایسته چې پښتانه هر ځای کې پښتانه موږ سپورټ کړو ځکه چې موږ چې سپورټ پکار دی ځکه چې پاکستان یو پښتون او پاکستانی و. نو هغه ته پته خلکو ته پته دا پاکستانی دی او پښتون دی. دا مقابله یې وګټله. نو ډېره ښه خبره ده ځکه چې پاکستان نوم خو یادېږي نه بهر ملکونو کې. نو دا یو پښتون او دا مقابله یې وګټله. نو ډېر سخت کار هم دی خو بس خو بیا هم وګټله. تقریبا دې 3 لیټره اوبه رانیولې وو. نو تاسو کتل بس ما خو په شک نو دا به وګټه خو بیا هم وګټله. خپل زه دې سر ته ورسوه. ډېر ښایسته ویډیو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. که د ویډیو خوښه شوې وي مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر یې کړئ. که دا ویډیو فیسبوک باندې ګورئ فیسبوک پیج سره فالو کړئ، یوټیوب باندې ګورئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د دې ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.